باب جعل النوافل في البيت سواء الراتب وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. کتاب ریاض صالحین 200 نمبر باب دی. مخکی بابونو کې د 5 وخت منځونو نوافل سنت داغه متعلق هغه بیان شي. دا باب دی بارکه دی چې نوافل او سنت منځونه دا پکور کې ګرځول دا مستحب او سنت عمل دی او برابر خبره ده کدا سنت دغه نوافل دا سنت رواتبی یا نور منځونه لکه ویتر دا سنور دغه شانته سنت راتبی یا سنت مؤکدی نو سنت عملدار چې دا په کور کې کول پکار دي. او بل خبره په دې باب دا ذکر کی والامر بالتحول للنافله من موضع الفريضه او الفصل بينهما بكلام. او حکم دې په دې باب کې چې د نوافل د پاره یعنی د سنتو د پاره دا فرض زه دا بدلول پکار دي. کوم ځای باندې چې فرض منځو کې نو په دې باب کې دا خبره د حدیث برنا کې ذکر کیږي چې حکم دی چې دا د فرض زه باید سړی بدل کی او الفصل بینهما بکلام یا د شانته دغه دو منځونو په منځ کې چې نوافل دي سنت کې او فرض مونږ دي یا دې په منځ کې ځنې خبرې دي شو کې خو چې دغه فرض منځ او د سنت د منځ د دې په منځ کې وجودواله باید راشي. اول نمبر حدیث ہے عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. زید بن ثابت نے روایت ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال یقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی صلوا ایها الناس فی بیوتکم اے خلقو کورونو کې منځونه وکړي. الله پیغمبر حکم کړی دی اے زما امتا اے خلقو مومنان مسلمانانو کورونو کې منځونه وکړي. فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. یقینا بهترین منځ دا د یو سړي منځ چې دا په کور کې بهتر دی. بهترین منځ د یو مؤمن مسلمان په کور کې بهتر دی الا المكتوبة مگر فرض منځ. مومن مسلمان به د فرض مون ادا کولو د پاره به جمعه ته راځي جمع تبازری ور کوي. اما د فرض مون علاوه نوافل سنت ویتر د الله پیغمبر حکم کړل کور کې وکي کور کې وکي او ډیر بهترین مونږ دا په کور کې پکار دی. بهتر مونږ د مومن مسلمان هغه دی چې دا په کور کې وکي مگر فرض مون دلبا جمعه ته راځي. وجه دا چې په کور کې د مونږ پټي او دغه شانته پټ عبادت د الله ډېر خوښيږي او ریا او سمعت ځا خودنه پاغه کې نه کیږي او دغه شانته دغه په وجه بستا په کور کې ډیر زیات خیر او برکت راشي. بچي بدنه تعلیم والی بچي بده کیفیت اکثر ماشومان تاسو موږ تاسو کور کې مونږ کوو دا ماشومان هغه تا ګور هغه شانته چل کوي هغه ته یو تعلیم ورکول دی هغه ته خودنه دغه شانته اب کور کې خیر او برکت ډیر زیات راځي. رزق کې په مال کې بچو کې په دغه کور کې ملائکه دغه راځي رحمتونه نازلېږي شیطانان دغه نه تختی. زګد الله پیغمبر په زمونږ استادو پیغمبر زمونږ استادو دین همیشه موږ استاد ته خودنه د هغه عمل کې چې سړی پی د الله رحمت کې هغه داخليږي او نزدیکیږي او د شیطان نه تختی او وسوسه د شان تخلاصيږي. یو دینه مهمه خبره ده چې نن سبا د سحرونو او د جادو مقابله د په دې معنی کېږي. سره کور کې مونږ کې جادو غي اثر نه کوي ځکه ملائکه چې راځي رحمتونه د الله نازلېږي شیطانان تختی دا ساحران چې دا سحرونه کوي او جادو چې دا خو د شیطانانو په تور باندې کوي دا به کومک معنی کوي چې په کور کې مونږ کې نو څه به تاسو ان شاء الله چې دا شان جادو او کول منتر په تاسو باندې تاثیر کوي ډېر زیاته فائدہ را پدې کې دا الله پیغمبر چې حکم کړل خو دې ډېری دا شان د مسلمان د پاره کې خیر نه پراتی دي. دوم نمبر حدیث عن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
عبد الله بن عمر نے روایت کی عبد الله بن عمر رضی الله عنهما د نبی صلی الله علیه وسلم نے د الله پیغمبر فرمایلی دي اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم وګرځوي د خپل منځونه حساب کورونو کې د الله پیغمبر ته حکم کړل مخکې روایت متفق علیه بخاری مسلم دا روایت متفق علیه د بخاری مسلم روایت کړل د الله پیغمبر فرمایي د خپل منځونه ځنې حساب کورونو کې وګرځوي معنی څه معنی دا چې سنت مؤکده نوافل دا په کورونو کې وګرځوي ولا تتخذوها قبورا او تاسو مونږ چې د خپل کورونه قبرونه د خپل کورونه قبرونه دا مو جوړوي چې دا شان د دوه معناګانې شارحین ذکر کوي یو معنی دا چې د کورونه قبرونه مو جوړوي لکه څنګه چې دا قبرونه والا په دې قبرونو کې پراته اول د قرار پراته نه به اذان کیږي او نه به اقامت کیږي او نه به جمع کیږي نه به حج کیږي او نه به jihad کیږي بس دغه چا د پراته نو تاسو دا کورم دي تاسو ګرځل کادیرا نه به عبادت کیږي نه به نیوز کې تم به مونږ نه کې نه به بل تلاوت کیږي یعنی تاسو کوي ان الله پیغمبر فرمایي د خپل کورونه اجري مو جوړوي تاسو هیڅ عبادت نه کیږي او ته جمعه تر روانه نه الله پیغمبر فرمایي تاسو کورونه کې منځونه وکړي بغیر د فرض نه او جو معنی دا چې د الله پیغمبر فرمایي تاسو یعنی مقصد پکې دا پروت دی چې خپل کورونه صرف د خوب هغه وټل مو جوړوي چې صرف د خوب لپاره کور ته په خوب دغه شان د بخور کې بيوزي او اسمن په کور کې نه کې زګه دا خوب چې دا د اخو الموت ته دا د مرګ رور دی رور د الله پیغمبر فرمایي تاسو د شان د کورونه سو کوي اجري مو جوړوي صرف ځای واته ودی کېږي صرف عبادت مون دا پکې نه کوي نه بلکې تاسو کې د فرمون علاوه نور نوافل منځونه او دا کوشش تاسو کې د الله پیغمبر فرمایي دا کور کې وکړي مخکې د متعلق روایتونه تیر شو د الله پیغمبر فرمایي چې دا شان ته لکه څنګه چې فرمون دا د مؤمن مسلمان په جماعت کې د جمع سره دا 20 چند او 50 چند دی دا قشا د مؤمن مسلمان سنت موز دا بکور کې کول دا 50 چند او 20 چند دا باغې مې دا چند الله تعالی غره پیجر ورکي الله دې موږ تاسو د عمل کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد